أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دا آیتونه مبارک هم د مدینه منورې د منافقانو متعلق دي چې کله به هغوی د مؤمنانو سره مخامخ شو نو د خپل ایمان اقرار او اظهار به کو او د مؤمنانو په وړاندې به ویل آمنا موږ ایمان راوړی دی. تاسو څنګه مؤمنان یې داسې موږ هم مؤمنان یو. او چې کله به خپلو منافقانو سره یهودیانو سره مشرکانو سره مخامخ شو نو هغوی به ترېنه جواب طلبي وکړله چې تاسو مسلمانان شوي چې مسلمانانو سره ناست یې، تاسو باندې زموږ شک پیدا شوی دی چې تاسو مسلمانان شوي یې. نو دوی به ورته ووایي چې نه موږ خو تاسو سره یو، ستاسو ملګري یو، خو صرف د مسلمانانو نه د خپل ځان بچ کولو دپاره چې مسلمانان هم قتل نه کړي مړم نه کړي، دې دپاره د هغوی په وړاندې د ایمان دعوه کوو او دې دپاره د ایمان دعوه کوو چې چېرته مالی فایده راته میلو شي، مالی غنیمت راشي، فتوحات شي، هغوی کې څه میلو شي نو چې هغوی کې موږ ته هم حصه میلو شي. صرف دې دپاره مسلمانانو سره مخامخ کیږو او د هغوی په وړاندې د خپل ایمان اقرار کوو. نورې موږ د هغوی سره ملګري نه یو، موږ هم تاسو سره ملګري یو. او هلته چې موږ ځو نو مسلمانان ساده خلق دی، نو دا خو هغوی سره موږ مذاق او خندا ورسره کوو. هغوی زموږ په مذاق او خندا نه پوهېږي او موږ ورته وایو موږ مؤمنان یو، بس هغوی زموږ په خبره یقین وکړي. نو چې کله د مذاق او د مسخرې او د خندا خبره وکړله نو الله پاک د هغې جواب راولېږو په 2 آیت مبارک کې چې تاسو دا مه وایئ چې موږ مسلمانانو سره ټوقې او مسخرې کوو او دی نه پوهېږي په دې باندې. الله پاک ستاسو په ټوقو او مسخرو باندې عالم دی، خبردار دی، تاسو ته به په مناسب وخت باندې د دې سزا درکوي. نو دا هم د هغوی دپاره لویه سزا وه چې هر وخت به خپل منافقت پټ ساتو چې چېرته زموږ منافقت ښکاره نه شي او څوک را باندې خبر نه شي. دا هم د هغوی دپاره پوره سزا وه چې هر وخت په خوف او خطره کې وو، چېرته منافقت ښکاره نه شي، مسلمانان هم قتل نه کړي مړم نه کړي، خطره به ورسره هر وخت موجود وه. او بل د آخرت سزا، د قبر سزا خو یقینا شته دی چې دا به دوی ته خامخا میلاویږي او دا به د عامو کافرانو نه دوی ته زیاته میلاویږي، ځکه چې عام کافر خو ښکاره کافر دی، په خپل کفر باندې ولاړ دی او ښکاره وایي چې زه کافر یم، د خپل کفر اقرار کوي. او دی خو ټوکې او مسخرې او خنداګانې کولې مسلمانانو پسې او په ایمان او په اسلام پسې خندا کول چې ښکاره به د ایمان اقرار کو او پټ په پټه په زړه کې منافقت او کفر پټ ساتلی و. د هغې سزا به ورته جدا په قبر او په آخرت کې میلاویږي. اوس دنیا کې الله پاک دې ته سزا ولې نه ورکوي فوري طور؟ په
په دې وجه باندې چې الله پاک په دنیا کې هر یو مجرم ته هر یو ګناهګار ته الله پاک مهلت ورکوي او دا مهلت څه دپاره ورکوي دې دپاره ورکوي چې کیدای شي دی توبه وباسي او په سمه لار باندې راشي خو چې کله د الله پاک په گرفت کې یو مجرم راشي یو ګناهګار یو منافق د الله پکړ کې راشي ان بطش ربک لشدید بیا د الله پکړ ډېر سخت دی بیا ترې څوک خلاصولی نشي نو الله پاک دې ته مهلت ورکوي د دې په سرکشۍ کې نو په دې سرکشۍ کې به هم دوی سرګردانه به وي پریشانه به وي چېرته د زړه آرام به ورته میلو نشي ځکه د زړه آرام هغه په ایمان کې دی په اسلام کې دی د الله په ذکر کې دی د الله په عبادت کې دی او دغه څیزونه دوی سره نشته دی د منافقت ایمان ښکاره کړی دی په ژبه باندې صرف د ایمان اقرار کړی دی زړه کې تصدیق نشته دی په دې وجه باندې زړه ته سکون او آرام هم نه میلاویږي هر وخت حیران او پریشان سرګردانی او یریږي چېرته زموږ منافقت ښکاره نشي دریم آیت مبارک کې الله پاک د دوی نتیجه بیانوي انجام بیانوي چې د دې کم تجارت کړی دی چې دی هدایت پرېښودو او د هدایت په مقابله کې دلالت او گمراهي واخیستله نو دا ټول د خسارې تجارت دی په دې کې ګټه او فایده بالکل دوی ته نه میلاویږي د دې هغه تجارت بیکاره شو اصل سرمایه هم ترې ضایع شوله ځکه یو انسان دی ګټه یې ونه کړله خو اصل سرمایه محفوظ ده دی بیا هم خوشحالي چېرې تاوان هم ونه شو ګټه هم ونه شوه خو دا سرمایه خو محفوظ ده هغې کې څه کمی رانغی نو په هغې باندې هم خوشحالي او چې ګټه وشي نو په هغې بیا ډېر زیات خوشحالي او چې تاوان راشي نو هغه ټول انسان بیا پریشان خفی نو دې منافقانو له په دې خپل تجارتي نقصان باندې چې هدایت یې پرېښی دی هدایت یې قبول کړی نه دی صرف زبانی اقرار یې کړی دی او په زړه کې ګمراهي او دلالت پټ ساتلی دی نو دا تجارت دی دا سراسر او دا د ګټې نه دی بلکې دا د نقصان او د تاوان دی چې دې ته نه په دنیا کې دې څه ګټه میلو شوله او نه په آخرت کې ورته میلو شوله او دا خلق دا په هدایت باندې نه دي ځکه هدایت باندې خو هغه خلق به وي چې هغې په ژبه هم اقرار کوي او په زړه کې تصدیق هم وي چونکې دې په زړه کې تصدیق نشته دی نو صرف د ژبې په اقرار کولو باندې په سرسري ایمان باندې دوی په هدایت باندې نشي کېدلی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا او هر کله چې دوی مخامخ شي د مؤمنانو سره دا منافقان لاړ شي مؤمنانو سره کینی نو د هغې په وړاندې څه وایي قالو وایي دا منافقان آمنا موږ ایمان راوړی دی څنګه چې تاسو ایمان راوړی دی نو دغه شان موږ هم ایمان راوړی دی موږ خو مؤمنان یو موږ مسلمانان یو ستاسو په شان نو دا هم دروغ ویل وإذا خلو او هر کله چې دی لاړ شي دی یوازې شي الی شیاطینهم د خپلو شیطانانو ملګرو سره شیاطین د شیطان جمع ده شیاطین نه مراد د دې خپل منافقان او یهودیان دي چې هغې سره به یوځای شو غیر مسلمو سره د خپلو لیډرانو سره د خپلو مشرانو سره به یوځای شو نو هغې به ترې تپوس کوو چې تاسو مسلمانانو سره اوس ناست وي هلته تاسو څه کول ولې تاسو ایمان راوړی د هغې ملګري شوي نه دوی ویل نه قالو دوی به وویل په جواب کې د خپلو شیطانانو مشرانو ته انا معکم انا بشکه مونږه معکم تاسو سره ملګري یو مونږ خو ستاسو په شانتي یو نو بیا مسلمانانو سره ولې کینې د هغې په وړاندې د ایمان او د اسلام اقرار ولې کوئ نو د هغې جواب منافقان وکړو انما نحنو انما یقینا خبره دادا نحنو مونږه مستهزئون منګه ټوقې کوونکي یو په مؤمنانو پسې چې دا مؤمنانو په وړاندې منګه د خپل ایمان اظهار او اقرار کوو نو هغې زمونږ په دې منافقت باندې نه پوهېږي هغه ساده خلق دي منګه یې دوکه کړو نو دا ورسره منګه ټوقې او مسخرې کوو او زمونږ په زړه کې دغه منافقت کلک او مضبوط پروت دی وی منګه مسلمانان نه یو منګه هم تاسو سره ملګري یو الله یستهزئ الله پاک با سزا ورکی بهم دوی ته په وجه د ټوقو د دوی سزا به ورته میلاویږي سزا نه بچ کېدلی نشي که دنیا کې سزا میلاو نشوله نو د قبر او د آخرت سزا هغې کې خو څه شک شبه نشته دی او د آخرت سزا خو الله پاک قرآن مجید کې بیان کړې ده ان المنافقین
فی الدرک الاسفل من النار. د ټولو نه زیاته سخته سزا چې کومه حساب په دوزخ کې منافقانو ته ورکولی شي، دا سزا په ټول جهنم کې په بل ځای کې نشته دی. ان د ټولو نه زیاته سزا به منافقانو ته ورکولی شي، عذاب کې به د ټولو نه زیات دوی مبتلا وي. ویمدهم او مهلت ورکوي الله پاک دوی ته، ډیل ورته ورکوي، نه دوی په دې باندې دوکه کېږي. او په دنیا کې یو مجرم او ګناهګار چې الله پاک فوري طور نه رانیسي، نو هغه ته هم ډیل او مهلت ورکوي. نو بعضې خلق ډیل او مهلت نه غلطه فایده واخلي، یاره ما خو یو ځل جرم وکړو، ګناه مې وکړه، سزا میلاو نه شوه، بیا مې جرم او ګناه وکړه، بیا میلاو نه شوله، خو آخر الله پاک انسان راونیسي په هغه جرم او په ګناه باندې. په لومبي ځل باندې الله پاک په هغه جرم او ګناه باندې انسان رانیسي، نو په دنیا کې سزا ورته دنیا نه ورکوي، او د آخرت سزا شته دی که انسان توبه ونه باسي، او که الله پاک وغواړي بغیر توبې به هم ډېرو ګناهګارو ته الله پاک معافي وکړي. او ډیل او مهلت الله پاک ځکه ورکوي چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور خلافت کې یو غل په غلا کې ونیولی شو، نو ویې ژړل او فریاد یې وکړو او مکر او فریب یې شروع کړو چې بال بچهدار یم، بېروزګار یم، او څه شته دی نو د ولږې نه یې بچي مړه کېږي، او چېرته مې غلا نه ده کړې خو مجبوره شوی یم. وی حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل چې صبر وکړه، ستا مونږ تحقیق کو، تفتیش کو، ځکه د الله قانون دا دی چې په لومبي ځل باندې په جرم باندې الله پاک څوک نه رانیسي، نو چې کله د هغه باره کې تحقیق او تفتیش یې وکړو، نو هغه پروفیشنل غلو، پیشور غلو، دی لومبی ځل نه. د دې نه معلومه شوله چې په لومبي ځل باندې الله پاک په یو جرم او په ګناه باندې په دنیا کې څوک نه رانیسي. الله پاک په انسان باندې پردې اچي، خو چې کله بار بار یو انسان جرم کوي، بالآخر د هغه جرم او د هغه ګناه الله پاک بیا خلقو ته ښکاره کړي او دی په دغه جرم کې ګرفتار شي. نو مهلت خو الله پاک دې دپاره ورکوي چې دی توبه وباسي، د خپل ځان اصلاح وکړي، الله پاک سره روغ او جوړ وکړي، د الله تابعداري وکړي، د ګناهونو نه توبه وباسي. ویمدهم او مهلت ورکوي دوی ته فی طغیانهم، د دوی په سرکشۍ کې، د دوی چې کوم د منافقت سرکشي اختیار کړې ده او مسلمانانو سره ټوقې او مسخرې کوي، د دې سزا او مهلت الله پاک ورکوي، خو بالآخر سزا به ورکوي. نو دې ته مهلت دې دپاره ورکړی دی چې دوی په دې خپله سرکشۍ کې یعمهون سرګردان او پریشانه وي. نو مهلت دې دپاره میلاو شو چې دوی به هر وخت پریشان وي، هر وخت به سرګردان وي، هر وخت کې به خوف او خطره کې چې چېرته زموږ منافقت ښکاره نه شي. اوس انجام بیانوي چې د منافقانو انجام بسي. اولئک الذین اشتروا الضلالة، اولئک دغه کسان چې دا کم منافقت د دوی ذکر شو د رکوع د سر نه، الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې دوی اخیستې ده ګمراهي. اشترا قیمتن اخیستل یو څیز، خرید اخیستل، الضلالة ګمراهي. ګمراهي د څه په بدله کې اخیستې ده؟ قیمت یې څه ورکړی دی؟ بالهدا، په بدله د هدایت کې. د الله پاک د طرف نه ورته هدایت راغی، د هدایت قبلولو دعوت ورته ورکړی شو، او دی د هدایت په ځای باندې ځان له د منافقت ګمراهي واخیستله. فما ربحت، نو هیڅ فایده ونه کړله، تجارتهم تجارت د دوی، دغه تجارتو چې هدایت ورته پیش شو هغې وانخیستو او ګمراهي یې ځان دپاره غوره کړله او هغې واخیستله، هغې قبوله کړله، نو د دې د تجارت څه فایده ورنه کړه دوی ته. وما کانو او نه دي دوی مهتدین هدایت موندونکي، چې کله منافقت په خپله خوښه باندې ځان له اختیار کو، خوښې کو، نو بس الله پاک ته نه د حق قبلولو توفیق واپس واخیسته. واذا لقوا الذین آمنوا، او هر کله چې دی مخامخ شي د مؤمنانو سره، قالو دوی وایي آمنا منګه ایمان راوړی دی. واذا خلو، او هر کله چې دی لاړ شي یوازې شي، الی شیاطینهم د خپلو شیطانانو مشرانو سره یوځای شي، قالو دوی وایي انا معکم، بېشکه موږ تاسو سره یو، انما نحنو یقینا خبره دا ده چې مونږه مستهزئون ټوقې کوونکي یو په مؤمنانو پسې. الله پاک یستهزئ بهم، سزا به ورکړي دوی ته په بدله د ټوقو د دوی کې، د دې بدله به الله پاک په دنیا کې هم ورکړي، په آخرت کې به هم ورکړي. ویمدهم او مهلت ورکوي دوی ته
فی طغیانهم د دوی په سرکشي کې یعمهون سرګردان او پریشان بوي. اولئک الذین اشتروا الضلالة دا هغه کسان دي چې دی اخستې د گمراهي بالهدا په بدله د هدایت کې. فما ربحت تجارتهم هیڅ فایده ونه کړله تجارت د دوی. وما كانوا مهتدين او نه دي دوی هدایت موندونکي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.